بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو قدرمندو کتونکو ته ستړي مشي په خیر راغلی. د پروګرام پښتونخوا په ستورو کې صابر جان ستاسو په خدمت کې حاضر دی. قدرمندو کتونکو زما کوشش دا وي چې ستاسو دپاره هغه ماشومان هم راغواړم کوم چې ښایسته ښکلې سوچ لري. ما سره په دې وخت کې ښکلې ښایسته ګلالۍ ناسته ده. اول ورته ستړي مشي ویم او بیا د نوم تپوس کومه. ګلالۍ نوم دې څه دی؟ تناوش. تناوش. او تناوش د پېښور کې اوسېږئ او ستا د بابا څه نوم دی؟ سعد محمود. سعد محمود. ښه دا راته ووایه تناوش چې په سویم کلاس کې څه به کوئ؟ 3 کلاس کې. او تناوش چې لوی شي څه به جوړېږي؟ ډاکټر به جوړېږي. او لوبو سره د شوق شته؟ کومې لوبې زیاتې کې؟ هر لوبې. او دغه چوپن چوپای لوبه پیژنې؟ هغه چا سره کې؟ هغه زه ټول سره کوم. او ستا نورې خویندې شته؟ نه جي زما چې دې سره یو 2 خور دي. ښه 2 خویندې دي. ښه دا راته ووایه تناوش چې ته په خوراک کې د کوم څیز ډېر خوښ دی؟ پیزا. خو ډېره ګرانه ده که نه؟ هغه څوک اخلي؟ هغه ماما راته جوړوي کور کې درته جوړوي. او تا له په پخلي کې کوم یو څیز پخولی شي؟ وریجې پخولی شي. نری چاول پخولی شي که غټې؟ نری پخولی شي. او چکن نه شي پخولی؟ او چای نه شي پخولی. ښه دا راته ووایه تناوش اوس به د سکول اړخ ته راشو که نه چې ته په کوم سکول کې سبق وي په هغې کې ستا فرینډ شته دی؟ د بیسټ فرینډ نوم دې څه دی؟ زهره. نو ته زهره ته څه ویل غواړې چې هغه ستا بیسټ فرینډ د ورته وی های ورته وکړه؟ هغې ته داسې که نه های. او نوم هم ورته واخله. My name is تناوش. دا تناوش چې ده که نه هیره نومې دی که نه د بیسټ فرینډ دی؟ نه جي زهره تناوش تا ته های کوي او وایي چې ته زما بیسټ فرینډ یې. او دا چې هغه کله تاسو سکول ته لاړ شئ نو هغه تا له خپل لنچ بکس درکوي؟ هغه پکې زیات څه راوړي؟ پیزا هغه هم راوړي. او هغه ته پته ده چې د تناوش پیزا خوښه ده نو شاید چې ځکه راوړي که نه؟ او تا په کلاس کې کوم پوزیشن اخیستی دی تر اوسه پورې؟ فرسټ. او په سویم کلاس کې سبق کوي؟ 3 کې سبق کوي. او تناوش چې په لوبو کې ستا سپورټس کې د کوم سپورټس ډېر خوښ دی؟ رننګ. او منډې چې کومې وي که نه چې منډې وهي که نه رننګ هغه یو. او کور کې ورزش کوئ؟ کوم قسم ورزش کوئ؟ هر اکسرسایز کوئ که نه. او په خپلو کتابونو کې یا بکس کې د کوم یو بکس ډېر خوښ دی؟ انګلیش دې ډېر خوښ دی. او ستا په خپلو مسانو کې کومه مس ډېره زیاته خوښه ده؟ میډم سلما. هغه تاسو ته څه پړاوئ؟ هغه مونږ ته هر اردو اور میتھس اور انګلیش هر. ښه ستا خو انګلیش فیورټ دی که نه؟ نو تا له د 2 ټیبل درځي؟ نو د 2 ټیبل ما ته در 10 پورې ووایه که 2 1 are 2 2 2 are 4 2 3 are 6 2 4 are 8 2 5 are 10 2 6 are 12 2 7 2 8 are 16 2 9 are 18 2 10 are 20. شاباس ویری ګډ. ګلونه ماشومان لګیا دي خپلې لوبې هم کوي. او زه به دې ته ویم چې خیر دی تاسو لوبې مه کوئ ځکه چې ماشومان واقعي چې ښه ماشومان دي. او دې کې د ټول نه ورانه ماشومه کومه یوه ده؟ ایزا. کومه یوه ده؟ دا یوه ورانه ده. او وهل خو نه خوري؟ ما سره په خوا کې بله ماشومه هم ناسته ده. ستا څه نوم دی ګوډې؟ انایا. په سویم کلاس کې سبق کوي؟ اوس 1 کې شو. نو چې لویه شي څه به جوړېږي انایا؟ پالره. واه جي واه. قدرمندو کتونکو دوی زما په خیال نن د اوسني دور چې کوم ماشومان دي هغې ته دا پته ده چې میک اپ ډېر اهم دی. او د نن وخت چې کوم هغه ضرورت دی هغه دوی زده کول غواړي. نو پالر دپاره خو به ته زده کړه هم کې که نه چا نه به زده کې؟ دې نه به زده کې؟
دې له ورځي نجمه منه مه مانه خبره ته ووایه چې پالر دپاره به ته تا له نومونه درځي چې په هغې کې کم کم څیز استعمالېږي هغې باندې لپسټک او برش او دغه بلش او میک اپ میک اپ څیزونه ښه او چې په هغه لپس باندې لګوي ته څه وایي هغه لپسټک لپسټیک ورته وایي خو زار شم د ماشومانو د دې ښایسته ښایسته کوکۍ نه چې هغوی شوق لري خو خیر به وخت سره سره به دغه هم زده کړي او ستاسو نوم دی ورانې څه نوم دی ایزه وایي ډېره زیاته ورانه ده نو ډېره مزه یې وکړه او د دې ماشومانو سره به دغه یو ناره هم و چې د پاکستان یو ناره به و پاکستان زنده‌باد ټیک ده چې زه کله ویم پاکستان نو تاسو به وایي چې زنده‌باد صحیح ده نو اخري کې یو ناره و ښه پاکستان زنده‌باد